یوه ماڼۍ او زر دریڅې. ګران همزولو السلام علیکم. دا دی بیا هم د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو خپرونې وخت را رسېدلی. ښه همزولو دا متل به مو اورېدلی وي چې وایي د پلانکي چرګ یوه پښه لري. نن لالو ماما خپلو مېلمنو ته د دغه متل د کیسې په اړه یوه دریڅه را پرانیزي. خو ګورئ د قشقري نفتي حوزې په اړه هم معلومات ورکوي. نور مو په انتظار کې نه پرېږدو، راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. هارونه وګوره دا ماڼۍ به څومره لوړه وي. زه وایم 20 متره به وي. نه 20 متره نو څه ده، زه وایم تر 30 متره هم لوړه ده. نه تر 20 متره به 1 متر هم زیاته نه وي لوړه. خیر چې لالو ماما راشي له هغه به وپوښتو چې څومره لوړه ده. بیخي چې متر هم راوړي تر 20 متره زیاته نه ده لوړه. چې نه یې منې نو ستا چرګ یوه پښه لري. هارونه وګوره لالو ماما له ماڼۍ راووته. سلام علیکم لالو ماما. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ میلمنو. ستړي مه شئ لالو ماما. لالو ماما څه جالب متل دی ویل. د دغه متل معنا څه ده؟ دا چې څوک په یوه خبره کلک وي بیا نو نور ورته وایي چې ستا چرګ یوه پښه لري. دا متل ډېره ښه کیسه لري. هله لالو ماما د دغه متل کیسه راته ووایه. د متلونو کیسې مې ډېرې خوښېږي. راځئ اول به ماڼۍ ته دننه لاړ شو، نورې خبرې به بیا مالته وکړو. لالو ماما ته باندې دی یو متل وایه. هغه متل څه ورانه هیر شو. ویلې چرګ د یوه پښه لري. هله لالو ماما ماڼۍ ته خو راغلو، اوس خو د دغه متل کیسه راته ووایه. زورورو زه به په دې اړه یوه دریڅه درته راخلاصه کړم. هله نو څه ته ماتلې لالو ماما؟ میلمانه دي میلمنې ورسره دي تلوسې، کړه پوښتنې ځواب اله زر شه دریڅې. انا جانې د دغه متل کیسه دې زده ده چې وایي د پلانکي چرګ یوه پښه لري. او زویه څنګه دې د دغه متل د کیسې پوښتنه وکړه؟ انا جانې د ماما دې کره چې تللی وم د 2 کسانو سره بحث و، بیا یې ورته وویل ځه ستا چرګ یوه پښه لري. ښه نو خامخا هغه کس پر خپله خبره کلاکو، ځکه هغه بل دا متل ورته ویلی. هو سره بحث و. زویه دا متل ډېره ښه کیسه لري. هله نه جانې خو کیسه یې راته ووایه. سمه ده. په پخوا وختو کې کوم خان خپل پخوونکي ته وویل چې نن به یو چرګ راته پخوي او مکمل به یې راته راوړي. ښه چاغ چرګ دی، ښه پوخ هم شو، څه ښه بوی لري. کاشکې به لږ ورنه خوړلی وی. نه خان صاحب ویل چرګ به مکمل راوړي. بابا دا یو رون خو به یې وخورم، خدای خبر که د خان صاحب ورته پام شي. اشپزه څنګه شو؟ چرګ دې پوخ که؟ هو خان صاحب پوخ دی، تیار دی، درته یې راوړم. او نو څه ته ګورې؟ د دې ساعت ته وګوره، څو بجې دي؟ زر یې راوړه، د ډوډۍ وخت تېرېږي. په دواړو سترګو خان صاحب. صبر چې زه دا دسترخوان هوار کړم. ځه زر چرګ راوړه، دسترخوان زه سموم. سمه ده. ما خو نه یو ورون وخور، خدای دې وکړي چې د خان صاحب چرګ ته پام نشي. داسې به په دې بله خوا کېدم چې دا خوړل سوی ځای معلوم نشي. دغسې اشپزه څه شوې؟ زر یې راوړه چې وږیم که نه؟ دا دی خان صاحب، په دواړو سترګو دروړم یې، مالګه مې راخیستله. دا دی خان صاحب، ستا په فرمایش مې ښه چاغ چرګ درته پوخ کړ. خدای دې وکړي چې مکمل دې راوړی وي. مکمل دی، همداسې مې پوخ کړ. صبر چې زه یو ځل وګورم. اشپزه د دغه چرګ خو یو ورون نشته، ته وایې چې مکمل دی؟ او خان صاحب مکمل دی. نو چې مکمل دی دا یو بل ورون چیرته دی؟ خان صاحب زموږ د کلي چرګان ټول یوه پښه لري. څه؟
چرګان یوه پښه لري خدای دې غرق نه کا دا خبره ده چې تی کوي داسې خبره خو به ماشوم هم در سره ونه مني ګوره خان صاحب کې نه منې راځه له نږدې وګوره زه سمه ده چې دا ډوډۍ یو وار وخورم بیا به یې وګورو خان صاحب راځه چرګان د کلا په سر کې ولاړ دي سمه ده درځه چې ځو هغه ده خان صاحب وګوره هغه چرګانو ته ښه وګوره ټول یوه پښه لري څومره جالبه دا خو رښتیا هم ټول داسې ښکاري لکه یوه پښه چې لري صبر چې نږدې ورسم اشپزه خدای دې خوار مه کړه ته وګوره ټول دوه پښې لري وګوره ټولو پر دوو پښو منډه کړه خان صاحب دا خو چرګان ووېرېدل ځکه یې په دوو پښو منډه کړه کار څوک دومره ووېرېږي زه باور لرم په څلورو به منډه کړي اوس هم لا نه منې په خپله خبره کلکې اشپزه په رښتیا هم چې ستا چرګ یوه پښه لري انا جانې څومره ښه کیسه وه ډېره مې خوښه شوه شاهده زویه دا متل اوس هغه وخت خلک وایي چې څوک له خپلې خبرې نه اوړي ورباندې کلک ولاړ وي دارون چرګم یوه پښه لري په خپله خبره کلک و اوس ته وایې لالو ماما چې ماڼۍ به څومره لوړه وي خدای مې دې غاړه نه بندوي 15 متره به لوړه وي هارونه څنګه دې مخ دیوال خواته اړولی لکه چې د لالو ماما خبره دې وانه اورېدله وا مې اورېدله خو ما پر دیوال دغه نقشه کتله ښه لکه چې په مکتب کې دې د جغرافیې مضمون ډېر خوښېږي چې نقشې ته ګورې او لولې لالو ماما ټول مضمونونه مې خوښېږي خو دلته پر دغې نقشه لیکل شوي د افغانستان د معدنونو نقشه او بالکل دا د افغانستان د معدنونو نقشه ده وګورئ دلته پر دغه غټ لیکل شوي دي د قشقري نفتي حوزه لالو ماما د قشقري نفتي حوزې نوم په دې ورځو کې ډېر یادېږي ته خو په دې اړه لږ معلومات راکړه چې دا چیرته ده ولې نه خو زه دومره ډېر معلومات نه لرم راځئ چې د ماڼۍ کتابتون ته لاړ شو په دې اړه به له حکیم بابا وپوښتو حکیم بابا اجازه ده چې دننه کتابتون ته درشو ولې نه هر کله راشئ راځئ په خیر راشئ سلام علیکم حکیم بابا وعلیکم سلام ستړي مو شئ په خیر راغلی ته ستړی مه شې حکیم بابا خیر دې نصیب شه حکیم بابا میلمانه مې څو پوښتنې لري که وخت لري چې معلومات ورکې ولې نه د میلمانو قدمونه زما په لیمو کینئ بچیانو په دغه چوکیو کینئ دا دې کیناستو صبر چې زه لږ ذره چیم درته واچم نه حکیم بابا چای نه څکو که اجازه دې وي چې موږ پوښتنې درته ووایو ولې نه ووایئ که نه څه پوښتنې لرئ حکیم بابا دلته د ماڼۍ د دهلیز پر دیوال یوه نقشه وه ورباندې لیکلي وو د افغانستان د معدنونو نقشه بیا یو ځای پر لوی خط لیکلي وو د قشقري نفتي حوزه او حکیم بابا په دې وختونو کې په راډیو او تلویزیون کې هم د قشقري حوزې نوم ډېر یادوي که په دې اړه معلومات راکړي چې دا چیرته ده بچیانو تاسې صبر چې زه د دې المارۍ نه د معلوماتو کتاب راوالم دا دی دلته لیکل شوي د قشقري د تیلو بلاک په 1906 میلادي کال د داود خان د واکمنۍ په وخت کې د سرپل ولایت په سویل لویدیځه برخه کې کشف شو دغه حوزه 1150 متره د بحر له سطحې لوړه ده او د ذخیرې مساحت په ځمکه کې تقریبا 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 1.5 کیلومتره سور لري اوهو حکیم بابا یعنی شاوخوا له نن څخه 40 کاله پخوا د تیلو دا سیمه کشف شوې وه هو بچیه خو بیا په افغانستان کې د جګړو له امله یې کارونه وځنډېدل اوس یو ځل بیا په دغه نفتي څاګانو کار پیل شوی او نفت ورنه راوباسي حکیم بابا نفت څه ته وایي نفت د پټرولو ډیزلو او نورو تیلو لومړني مواد دي
چې بیا وروسته د ماشینونو په واسطه په تصفیه خانو کې تصفیه کیږي او ډول ډول تیل ورنه لاسته راوړل کیږي. ښه حکیم بابا، د قشقري په اړه په دغه کتاب کې نور څه لیکلي دي؟ دغلته لیکل شوي دي په دغه حوزه کې لاس اکتشافي نفتي څاګانې کیندل شوي دي. د څېړنو له مخې په دغه حوزه کې د شاوخوا 80 میلیونو بیرلو نفتو موجودیت پیشبیني شوی چې د 25 کالو لپاره به هره ورځ کې زرګونه بیرله نفت ورنه استخراج شي. څومره ښه، خو په دې پوه نه شوم چې اوس نفت ورنه راایستل کیږي که نه؟ ولوري اوس ابتدایي استخراج پیل شوی دی. حکیم بابا، نو د دغه تیلو راایستل به موږ ته څه ګټه ولري؟ بچیه، معدنونه د هېواد سرمایه ده. د دغه معدن ټوله ګټه به د افغانستان دولتي خزانې ته ځي او د افغانستان په آبادۍ کې به ورنه کار واخیستلی شي. خیر یوسې حکیم بابا، ډېر ښه معلومات دې راکړل. اوس نو راځئ چې له حکیم بابا رخصت شو. د خدای په امان حکیم بابا. ورځئ، په مخه مو زیړ ګلونه. ډېر ښه، اوس پوه شوم چې د قشقري د تیلو معدنونه په سرپل ولایت کې دي. اوس کار ورباندې پیل شوی، نفت ورنه راباسي. حکیم بابا دا مو ویل چې معدنونه د یو هېواد سرمایه ده. د معدنونو پیسې د دولت خزانې ته ځي او د هېواد په آبادۍ کې لګول کیږي. که داسې وشي ښه ده، زموږ ځوانان به نورو هېوادونو ته د سفر له جنجاله خلاص شي، په خپل هېواد کې به کار وکړي. بالکل، ما ته مو د یو ځوان خاطره را یاده کړه چې بیچاره په بل هېواد کې کار کوو او ځان یې ژوبل کړی و. هله لالو ماما، نو موږ ته یې خاطره را واوروه. ولې نه، دا دی، زه به په دې اړه هغه دریڅه درته را خلاصه کړم. رفیع الله د ګالزار چهارسیه ولسوالۍ. دا خو داسې حساب و، ایران ته تللی وم همالته کار باندې. ما ته وویل چې کار دې زده ده، مالې جوشګري زده لرم، مونږ او تاسو هولډنګ ورته وایه. یا دا ما ته ویل وای دا څنګه فرست واخله د چرخ د لاینو برق جای بریک هغه دیوال جار واحد هغه چې ما واخیست هغه خو بیل دزګا لري ا دزګا نو ا باندې عیني تیګه چولې و ا چې کله مې شروع کړ نور هغه خشت ماینز کې پالکی راغله سګیراله د سجکتا ور کړه ما خپل ځان کنټرول کړ کاته نو ورزېګم دراله دی جنه د سراج دا مخمه دا جا دا پازم لک پریسو بیا درې ورځ شفاخانه کې ومه بیا بیرته باخیا و نور رخصت ولا ډیره مې خوا ورته بده شوه خدای دې وکړي چې نور زموږ خپل هېواد جوړ شي امین که په خپل هېواد کې مو کار وي ځوانان به مو له ډېرو مشکلاتو خلاص شي زما خو ټول معلومات ډېر خوښ شول د متل کیسه به مې خپلو خورلانو ته ووایم ما د قشقري نفتي او زی ټول معلومات هم ځان سره یاداشت کړل ملګرو ته به یې هم ووایم ډېر ښه کوې د افغانستان د نورو معدنونو په اړه هم له مشرانو وپوښتئ سمه ده لالو ماما لالو ماما اوس نو که دې خوښه وي موږ به درنه لاړ شو چې ناوخته نه شي څه چې د میلمنو خوښه وي د خدای په امان لالو ماما ورځئ په مخه مخه ګرانم زولو دیوی معنی یو زره دریسو د خبرونه مو چې واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې محمد انور اندر لیکلې او جوړه کړې و